بیا هم د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. راغلي دلته یو جومات ته سپیشل ډیلیوري کړې 20 نفرو ته د افغانستان دا ټوله ته تورې جامې سره د دوبۍ څپلۍ هر څه دا راته ووایه ستاسې چې ستاسو څوم اختر دی چې دلته یې تېروئ؟ زموږ تقریبا 8م اختر دی چې دلته موږ تېروو. چای خوردن، ششتن، گپ زدن، یک لذت خاص خوردن. مثل وطن یک چای کلچه، یک چای اصلا گپ چیز دیگه است که یکی که دیگه رو میبینیم یک بغل کشی میکنیم، خیلی احساس خوشی در اینجاست. وایي اختر د ټولو مبارک شه، اختر د ټولو مبارک شه او که مسافر وي که د یار په خوا کې وي نه. سلامونه قدرمنو لیدونکو، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې تاسو به خوښ او خوشحاله او د صحت جامې مو پر تن وي. بیا هم د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. راغلي دلته یو جومات ته اختر د لمانځه لپاره. البته په دغه جومات کې درې د اختر لمانځنه کې د لومړی او دوهم لمونځ شوی دی او د درېیم لمانځه لپاره بیا هم خلک راغلي دي او دغه درېیمه جمع به هم ترسره کیږي. له دې وروسته د چای مراسم هم شته، هغوی هم تاسو را سره وګورئ. موږ به دلته ځینې ملګري را پیدا کړو چې له هغوی سره خبرې کیسې وکړو. لکه څنګه چې تاسو په تصویرونو کې ګورئ ډېری شمېر خلک راغلي دي او هیله لرو چې په ټوله نړۍ کې مسلمانان له خوښۍ او نېکمرغیو څخه ډک اختر ولري. نو د خپرونې تر پای شي به زموږ سره مله شئ، را سره مله واوسئ او انشاءالله بېلابېلې برخې به په دغه خپرونه کې لرو. ښه قدرمنو ملګرو، ښایسته ځوانان مې تر څنګ ولاړ دي. له هر یو سره به په وار باندې خبرې کوو او د یو سره به د اختر مبارکي وایو. سلام، ستړي مه شه، اختر مو مبارک شه. صحت مو ښه دی؟ بخیر. اختر مو بختور شه. اختر مو څنګه پیل کړی دی؟ والله شکر دی، ښه چارو بیس روان دي. او روژه څنګه تېره شوله؟ والله شکر دی، تېره شوله، د مسافري روژې وې. ماشاءالله ښایسته لباس مو اچولی دی، یخن ترڅنګ ګوتمه واسکټ دسمال دا مو چېرته رانیولي دي؟ والله دا خو همدغه ځای کې رانیولي دي. دلته چېرته پیدا کېږي دا شیان؟ خو ما فکر کوم چې یوازې افغانستان نه بغیر بل چېرته نه پیدا کېږي. دلته شته دا شیان؟ نه، اوس خو دنیا ډېره مخکې تللې ده، هر ځای کې پیدا کېږي، خصوصا په لندن کې هر رقم لباس وغواړې، کالي وغواړې، شته دي. بیا موږ خو دلته اختر دی، مسافري ده چې هلکان راټول شولو یو ځای لاړل وام وسته. او د اختر په لومړۍ ورځ باندې راغلې جومات ته، دلته اکثریت افغانان راغلي دي. څنګه احساس کوئ د افغانانو ترمنځ د اختر لومړۍ ورځ تاسو څنګه لمانځئ؟ بیخي داسې لکه خپل وطن کې چې مثلا ټول کمیونټي ده د افغانانو، ټول همغه خپل خلک دي، لکه کلي کې ما د کلي او ښه سیستم روان دی. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. تاسو هم ستړي مه شئ، اختر مو مبارک شه. ستاسو د هم اختر مبارک شي. تاسو ښه یې؟ صحت مو ښه دی؟ شکر دی. ته څنګه؟ اختر مو څنګه پیل کړی دی؟ والله ډېر ښه. روژه څنګه در باندې تېره شوې رښتیا؟ والله ښه وه، اسانه تېره شوه. ما ته خو داسې ښکاري چې یو نیم روژه به دې والې وي. څنګه روژه دې مکملې ونیوې که کومه ماته شوله درنه؟ والله ټولې مې ونیولې، اسانې وې. کومه روژه دې درته سخته وه؟ دا آخر څو دانې لږ سختې وې. دا هغه ولې وږې کېدلې تږې کېدلې څه مسله وه؟ والله هغه کېدلو نه، لږ داسې هوا هغه یخه وه، ښه و داسې و. ښه، ډېر ښه. او دا راته ووایه چې ماشاءالله ښایسته لباس دې انتخاب کړی، په خپل انتخاب دې کړی که د بل چا انتخاب دی دا لباس؟ دا مې والله د ماما انتخاب و. ښه ډېر ښه. ماما دې هم تر څنګ ولاړ دی، له ماما سره به دې مې څه خبرې وکړو. ماما جان تاسو جوړ بخیر، تاسو دې مختار خوشحاله اوسئ. مننه، خوشحاله اوسئ. ما خو اختر پیل کړی دی او اختر ښه ښایسته روان دی. ماشاءالله ستاسو لباس و بیخي هر شی جدا جدا ځان ته یو څه وایي. د ملګرو د برکته عادل صاحب دی، پوش سراب دی،
سپیشل ډیلیوري کړې 20 نفرو ته د افغانستان نو دا ټول ته تورې جامې سره د دوبۍ څپلۍ هر څه راغلي نو دا خو په تاسو باندې ډیره زیاته خرچه کړې ده دا ولې په موږ باندې ولې څوک داسې خرچه نه کوي دا څه حساب دی بس زړه رحم کړی دی خدای دې ورته زړه ورحمه چې په تاسې وکړي ډېر ښه او رښتیا دغه د غار زنځیر دا ستاسو خپل انتخاب دی که د بل چا انتخاب دی دا خو بس راته یو ملګري ګپ د لندن نه رالیږلی دی نه انتخاب د هغه ملګري دی که نه هغه انتخاب یې دا واچو د اختر کې چې دې جامې سره خوري ډېر ښه او دغه لباس په خپل ذوق برابر شوی که د بل چا بس دا خوارزاده په دا خورۍ په ذوق مې برابر ډېر ښه خورۍ د ماما په ذوق باندې ماما د خورۍ په ذوق باندې ډېر ښایسته کومه جالبه خاطره لرئ له روژې څخه ولا لوجې څخه دا جالبه خاطره لرم پوه شوې چې بس روژه کې به تراویحو ته تللو ختمو ته به تللو بعض وخت به کار کې مصروف وو بس دغسې ژوند دی نو دې کې دا ډېره جالبه خاطره او بله جالبه خاطره دا چې بس ملګرو سره به ووتلو پوه شو بیرون چکر ته روجم ښه په چکرو په عبادتو تېره ډېرې جالبه خاطرې ډېره زیاته مننه ملګرو لکه څنګه چې تاسو دوی وکتل دوی په خبرو کې دا یادونه وکړه چې ماما او خوریای ماما د خورۍ په خوښه باندې او خورۍ د ماما په خوښه باندې جوړې اچولي واقعا هم چې ډېر زیاته ښایسته دي تر څنګ یو بل شخصیت ولاړ دی له دې سره به هم کیسې وکړو تاسو ستړي وشئ اختر مو مبارک شه اختر مو مبارک شه تاسو ښه صحت مو ښه دی بخیر یاست تاسو څنګه یې ښه ډېره زیاته مننه تاسو دا راته ووایه چې اختر مو څنګه پیل کړی دی اختر خو مو ډېر ښایسته پیل کړی دی او تاسو راغلي یاست جومات ته د افغانانو تر څنګ د اختر څه بېل خوند نه کوي او که پخوانۍ کیسه ده نه والا چې دلته خو ډېر زیات خوند کوي ځکه چې ټول سیستم یې د همغه افغانستان په رقم ته دی ټول افغانان راجمع شوي دي نو ډېر ښایسته اختر هم پیل کړی یعنې داسې احساس کوي چې ته په انګلند کې نه یې په افغانستان کې له خپلو دوستانو ملګرو سره دقیقا همداسې احساس کوم هیله لرو چې ستاسو هر اختر هم دغسې واوسېږي او هر اختر کې هم دغسې ملګري له تاسو سره واوسېږي تاسو ماشاءالله دا دې چرمو واسکټ ورته وایي دا مو چېرته را پیدا کړی دی دا مه رابرسېره کوه چې جبار خیر صاحب نه مې پټ اچولی دی او دا راته ووایه چې دا اختر او که تېر اخترونه د له رنګینو څخه ډک دا اختر د رنګینو څخه ډک هغه ولې هغه ځکه چې هغه ځای کې بل جومات و دومره افغانان پکې نو دلته ټول افغانان راجمع شوي ټول سیستم یې د همغه د افغانستان ډېره زیاته مننه او له دې وروسته پلان څه دی چېرته به چکر لګوئ یا له ملګرو سره به یو ځای کېږئ دلته ته خو اکثریت مشهور شی باربکیو دی دا شی به برابروئ که کوم بل څه خاص پروګرام ونیولی دی لکه باربکیو به هم برابرو خو سبا ته نن مو داسې پلان دی چې د ملګرو کره لاړ شو ښه ملګرو که چېرته دوی داسې کوم یو سپیشل پروګرام درلودی نو زه به هڅه وکړم چې له دوی سره یو ځای شم ماشاءالله د ځوانانو سره پروګرام ډېر چک لړا کوي ډېره زیاته مننه تاسو نه هم ډېره قربان بشم بل ځوان هم را سره شته دی له دوی سره هم یو څه کیسې کوو تاسو ستړي مه شئ اختر مو اختر مو څنګه پیل کړی والله ښه پیل شوی دی تاسو دا راته ووایاست چې روژه څنګه در باندې تېره شوه ښه تېره شوه او اختر مو څنګه پیل کړی دی دا اختر له نورو اخترونو سره څه فرق لري نه والله دا ښه اختر دی فرق نه لري دا ښه اختر تا دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي چې تاسو مسافر یاست یاره یو کال کېږي تاسو خو تازه راغلي یاست واقعا اختر بغیر له کورنۍ څخه بغیر له مور و پلار څخه نو واقعا سخت به وي خیر سخت ده خو بیا هم که ملګرو انډیوالانو سره یې هغه هم لږ ښې لکه مور او پلار یې ښه یې وکړي ښه هیله لرو چې ستاسو هر اختر همدغسې رنګین اوسي ډېره زیاته مننه قربان بشم مننه خیر قدرمنو ملګرو یو بل ملګری هم را سره شته دی او دا ملګری پکولي په سر کړی دی ماشاءالله تاسو ستړي به شئ اختر مو بختور خیر اوسې مننه تاسو د اختر مبارک شي په پیل کې دا راته وایه چې پکول دی له کومه کړی دا خو یو ملګري نه اخیستی ښه دلته پکولونه پیدا کېږي او که ستاسو د افغانستان څخه راغوښتی دلته هم پیدا کېږي خو دا د افغانستان نه راغلی دی سپیشل ډیلیوري سپیشل ډیلیوري ډېر ښایسته ماشاءالله ژر ویښتانو سټایل خو بیخي نامي دی دا هم په خپله خوښه باندې جوړ کړي که د بل چا په خوښه باندې دا خو په خپله خوښه جوړ کړی دا واقعا ستاسو هغه د چا خبره ذوق هم ډېر زیات عالي دی دا واسکټ یې دا لباس او دا دسمال ماشاءالله تسبیح او ګوتما ساعت دا هر څه په خپل ذوق باندې دي او دا په خپله واقعا د لوړ ذوق څخه برخمن یې کومه جالبه خاطره لري چې دوستانو ته یې ووایې یاره داسې جالبه خاطره خو نشته دی هېڅ خاطره نه لري هېڅ خاطره نه لرو زه خیر په هر صورت باندې در څخه ډېره زیاته مننه کوم مننه خیر اوسې بس قدرمنو ملګرو لکه څنګه چې تاسو زموږ دا تنکي ځوانان وکتل له دوی سره مو څه کیسې وکړې یو بل څه ناڅه پوخته ځوان هم شته دی دلته له دوی سره به هم څه کیسې وکړو تاسو ستړي به شئ بخیر کې اختر مو
تاسو څنګه صحت مو ښه دی؟ الحمدلله ستا به دعا یو خیر او خیرت ده. قربان بشم. ډېر خوشحاله سولو چې په دې ورځ یو زمونږ یو اواز دی خصوصا د ساوثهمپټن د مسلمانانو بیا د عمر فاروق جومات ته اوچتی دنیا ته ښیې چې الحمدلله داسې هم داسې په یو کې او په برطانیه کې داسې مسلمانان شته ده چې پوره پوره روژه نیسي او پوره پوره شل تراویح همدغسې خپله د خوشحالۍ ډېره ښه په منظم سره منځي او نور هم دغسې کوم کلتور د افغاني کلتور چې موږ کوو داسې الحمدلله په همغه کې هم دغه تر اوسه پورې خپل هغه ضمیر او خپل کلچر هم الله سنده ورکړی موږ ډېر شکردار یو او ډېره مننه تا نه چې موږ ته دغه وخت کې همیشه راځي بیا موږ ته افغانان افغانستان ته رسوي افغانستان خلکو ته هم د اختر مبارکي زښته زیاته او دلته په یو کې برطانیه کې چې دي زښته زیاته مبارکي ورته وایو همیشه خوشحالي ورته غواړو خدای دې همیشه ژوندی لره او موږ سره همیشه دغسې برطانیه کې الله دې موږ اولادونه همیشه دغسې مسلمانان وساتي او ډیره زیاته مننه خوشاله اوسېږئ. دوی ته ما ته وخت رانه ګوزول دوی څخه پوښتنه وکړم ټولې خبرې خپله وکړې. دا راته ووایه چې له روژې څخه کومه جالبه خاطره لرئ؟ روژې څخه جالبه خاطره دا ده چې روژه خو ډېره ښه وه ماشاءالله سږ کال او ډېره ښه تېره سوې ده حتی دې پورې چې په افغانستان کې مخته نه کړې په نورو ملکونو کې هم سږ کال ډېره بختوره روژه وه ډېر ترېنه خوشحاله یو کومه بده خاطره ترېنه نه لرو یعنې خدای دې په خیر آینده راولو خفګان دا و چې پرون ډېر خفه سولو چې دا موږ نه لاړله او غواړو چې خوشحاله یو بېرته دا همیشه ژوندي ورته راشي دا بېرته واپس هیله لرو چې د نړۍ په ټولو مسلمانانو باندې روژه له نیکمرغیو څخه ډکه تېره شوي او اختر یې هم له خوشحالۍ څخه ډک پیل کړی وي او همدغسې پای ته ورسېږي. له تاسو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته وخت راکړلو. ښه له دوی ټولو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې تر دام ګډې زما سره او یو څه کیسې راته وکړې. نور ملګرو سره هم زه ګورم له هغوی سره به هم کیسې کوو. زما په خیال چې یو بل ملګری هم راغلی او کیسې را سره کوي خو زه خیر راځي ملګري به راځي له هغوی سره به کیسې کوو. نو ښه ملګرو را سره پاتې شئ نور ملګري هم لرو هغو سره به هم کیسې کوو. ښه قدرمنو لیدونکي یو ځل بیا هم له لنډ ځنډ وروسته بیا ښه راغلاست درته وایم. بیا هم دوه تنکي ځوانان راسره تاسو لږ رانږدې شئ نو له دوی سره به هم ځینې خبرې ولرو. په پای کې تاسو ستړي مه شئ اختر مو مبارک شه. اختر ستاسو مبارک روژې مونځ کبوتات عبادت د خلاجانو اذان صاحب شه بخیر راغلی. قربان وشم ډېرې زیاته مننه. تاسو لږ نږدې راشئ تاسو هم په اختر بختور تاسو هم ستړي مه شئ. بس مننه خوشحاله اوسئ تاسو هم چنان اختر مبارک اوسئ روژې طاعت و عبادت قبول اوسئ. قربان وشم ډېرې زیاته مننه. دا راته وایاست اختر مو څنګه پیل کړی دی؟ ولا اختر خو الحمدلله په سر کې ډېر ښه روان ده اوس اختر لمونځ مو کړ په خیر سره نو وروسته به سره ګورو څه کېږي انشاءالله. هیله لرو چې همداسې په خوشحالۍ باندې پای ته ورسېږي. ته راته ووایه چې دلته د اخترونو تفاوت له خپل هېواد سره څه دی؟ کوم خاص تفاوت پکې شته که نه پخوانۍ کیسه ده؟ ولې تفاوت ډېر غټ تفاوت ده ځکه چې موږ چې کله کورې نو خپلوان یې ملګري انډیوالان یې همچنان همدلته هم همداسې ده نو هماسې اختر لرو لمونځ و روژې دي تراویح دي جوماتونه دي نو الله ناراضي خو بیا هم هغه د کلي کور خوند پکې نشته که نه. ډېرې زیاته مننه قربان وشم. تاسو د روژې څخه کومه خاصه خاطره لرئ؟ ولا روژې څخه خاص خاطره نه لرو یو دغه اوویشتمه روژې لږ زوبل کړي وو ځکه پېشلمه هم نه و کړی بس درنه پاتې شوی و که نه قصداً؟ نه ویده پاتې شوي یو وخت راجیګ شوم د 7 بجې وې نو و اساس ختم شوی و اخري روزې لږ خرابه کړې واقعا چې سخته وي. دا راته وایاست چې ستاسو څومره اختر دی چې دلته یې تېروئ؟ زما خو دلته تقریبا 15 اختر ده چې تېروي کال کې 2 اختره راځي 2.5 کاله شاوخوا دلته اوسېږم. قدرمنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو ګورئ د ډوډۍ مراسم هم چای مراسم هم ارام برابرېدو طرف ته روان دي نو زه به ډېر مزاحمت دوی ته نه کوم. له نورو کسانو سره به هم کیسې کوو. تاسو څخه مننه قربان وشم. ډېره مننه. تاسو څخه مننه ډېره مننه قربان وشم. خوشحاله اوسئ. خب بیننده های عزیز قسمی که شما دیدین زیادتر از هموطنای ما آمدن گرد هم و ایده با هم یک جا آغاز کردن. باز هم با یکی از شهروندای دیگه ما اینجا نشستیم با اینا هم چند کلمه گپ میزنیم. شما هم
خسته نباشین. عیدتان مبارک. سلامت باشی. عید خود مبارک. روزه و نمازت قبول. سلامت باشی، بخیر باشی. را برای ما بگو کی در چطور آغاز کردی؟ خوب، خیلی خوب گذشت. آمدیم به نماز مسجد. خیلی نماز خوب هم افغانا با هم خیلی وقت خوبی بود. چی احساس میکنی که در بین افغان ها، در بین هموطنان خودت عید آغاز کردی؟ بسیار احساس خوب. همگی با هم هستیم، یک زبان، همگی افغان ها بین خود هستیم. برای بسیار یک چای خوردن، ششتن، گپ زدن یک لذت خاص داره. قسمی که برادر ما گفتن اینا اینجا همه افغان های آمدن و عید با هم تجلیل میکنند. نماز خواندیم و الانم مردم چای نوش جان میکنه. ایره برای ما قصه کو که چای چطور هست؟ خوشمزه هست؟ خوشمزه نیستن؟ خیلی خوشمزه است. خریبینه همه چای صبحانه همه چیز درست کرده دیگه. خیلی خوب است. سلامت باشی، بخیر باشی. اگر بپرسم این لباس کجا خریدی؟ واسکت کجا خریدی؟ و انگشتری هم داری، اینا کجا خریدی؟ اینجا پیدا کردی یا از افغانستان کس فرستاد؟ افغانستان آمده. و این ذوق از خودت است یا از کسی دیگه هست؟ این ذوق از خودم است. واقعا ذوق عالی داره برادر با. خب بسیار زیاد خوش شدیم که با صحبت کردیم. امیدوارم که ایده با خوشی سپری بکنیم. تشکر قربانت. همچنین سلامت باشین، بخیر باشین. خب بیننده های عزیز، ما هستیم. امیدوارم که تا آخرین لحظات برنامه با ما باشید و از هر بخش این پروگرام و یا این برنامه لذت ببرین. شا قدرمنو لیدونکو، یو ځل بیا هم له تنکیو ځوانانو سره ناست یم. نو هیله لرو چې دغه خپرونه تر پای شي به وګورئ. نو موږ به هڅه وکړو چې له ډېرو ځوانانو سره ډېرې کیسې وکړو. په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مه شئ، اختر مو بختور. ستړي مه شئ، اختر مبارک شه. ډېره زیاته مننه. دا راته ووایه چې اختر به څنګه پیل کړی دی؟ اختر ډېر خوشحالۍ کې روان ده. بس الله دې همداسې نیکمرغه لري. ټول افغانان یو ځای سوي یو، لمونځ هم وکړو. بس اختر مبارکي مو ورکړله او چای خورو. بس کور ته به ځو. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. تاسو هم ستړي مه شئ، اختر مو بختور شه. سلام علیکم تاسو ته او ستاسو ټول لیدونکو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې ټول ښه او روغ اوسئ، جوړ اوسئ. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. دا راته ووایاست چې اختر مو څنګه پیل کړی دی او د اختر خوند شته و که نه؟ او اختر شکر الحمدلله ډېر په خوشحالۍ سره پیل کړی ده او ښه خوندور اختر ده. او ماشاءالله ټول دغه چې ګوري دغه ګروپ ټول زموږ خپل کې خپلوان ټول او د یو ځای یو او خوشحاله یو، ټول یو ځای یو. بس ټول ته ښه اختر غواړم، خوشحاله اختر غواړم. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. تاسو چې یادونه وکړه ټول له یو ځای څخه یو، ډېر زیات ملګري دوستان سره یو ځای یو. کوم داسې خاص تفاوت ګورئ په مابین د افغانستان د اخترونو او د دې ځای کوم خاص تفاوت شته و که نه څه فرق نشته پکې؟ والا خو افغانستان کې خو فرق کوي. نو افغانستان کې 3 ورځې 4 ورځې اختر یو، دلته خو بس دغه اختر یو ساعت 2 ساعته وي، بیا نو هر څوک خپل کارونو کې مصروفېږي. او افغانستان کې فامیلي، کورنۍ، مور و پلار ټول یې که نه. نو د افغانستان خوند خو بیل وي، وطن یې ټوله. نو دلته هم شکر ده ښه ده، فامیلونه شکر الحمدلله ډېر یو. نو ښه اختر دلته هم هیله لرو چې د خوښۍ څخه تاسو ډک اختر ولرئ. تاسو دا راته ووایاست چې له روژې څخه کومه خاصه خاطره لرئ؟ د روژې نه خامخا د عباداتو اطاعتو خاطره ډېره ښه روژه وه. هوا هر څه مناسب و، ډېره ښه تېره شوه. ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. قربان وشم. ډېره زیاته مننه. له تاسو څخه هم مننه. سلام. تاسو هم ستړي مه شئ، اختر مو بخیر. تاسو ته اختر مبارک شي. تاسو د کتونکو د اختر مبارک شي. ډېره زیاته مننه. قربان وشم. واقعا ښایسته واسکټ مو اچولې، ښایسته جامې مو اچولې دي. دا مو دلته رانیولې که افغانستان څخه راغلي دي؟ دا بس یو دوست ملګری وطن نه راوړی، د وطن تحفه ده. انتخاب مو خپل دی که د ملګري انتخاب دی؟ والا بس وړوکی ورور مې د هغې انتخاب کړی، بس رالېږلی. واقعا چې ښایسته ښکاري. تاسو دا راته ووایاست چې اختر مو څنګه پیل کړی دی او د اختر کومه خونده شته و که نه؟ والا اختر ښایسته اختر ده ماشاءالله، او بس انشاءالله چې په خیر او په خوشحالۍ سره تېر شي. هیله لرو چې په نړۍ کې په ټولو مسلمانانو باندې اختر له خوښۍ او نیکمرغۍ څخه ډک تېر شي. نو له تاسو څخه به خدای پاماني واخلو. تاسو ته به ډېر مزاحمت نه کړو. ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. قربان وشم. ډېره زیاته مننه. ښه، یو بل ملګری هم دلته ناست دی، دې سره به هم کیسې وکړو. زما ځای هم څه ناڅه تنګ دی که نه، نو زه به داسې
آرام آرام شاته ځم. تاسو هم ستړي مشه، اختر مبارک شه. تاسو اختر مبارک شه، ټول وطنوال ته اختر مبارک شه. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. تاسو دا راته ووایاست چې تاسو اختر څنګه پیل کړی دی؟ شکر الحمدلله خدای دا زموږ اتم نهم کال د مسافرۍ اختر د باندې د وطن. قربان مو شم، خوشحاله اوسئ. روژې څنګه در باندې تېرې شوې؟ سختې وې اسانه وې؟ کومه روژه سخته کومه اسانه؟ روژه خو نو سخته او ناسانه ښه تېر شوه. ډېره زیاته مننه چې له موږ ته مو وخت قربان مو شم، ډېره زیاته مننه. ښه قدرمنو لیدونکو، لکه څنګه چې تاسو دا تنکي ځوانان وکتل، ښایسته خبرې را سره شریکې. زه د دسترخوان مابین باندې ناست یم، نو خلک ځي راځي، ما ته به ډېر موقع هم نه وي چې له ډېرو خلکو سره خبرې وکړم. بیا هم د دغه خپرونې تر پای شبو را سره پاتې شئ، نو انشاءالله نورې برخه هم لرو. هیله لرو چې خپرونه تر پای شبو را سره وګورئ. خب بیننده های عزیز، من هم میخواهم که کم ذره از این شیرچای بخورم و این اینا کلچه میگه؟ کلچه میگیره؟ خیلی زیبا هستن. از اینا هم من کم ذریش میخورم و ببینیم که چطور هست، مزدار هستن مزدار نیستن. من میخورم و بعد میگیم که مزدار بودن یا نبودن. جلبی را میخورم، انشالله جلبی را میخورم. پرفکت. واقعا هم که خیلی خوشمزه است و امیدوارم که همه تونم ایده با خوشی آغاز کرده باشین و با خوشی سپری بکنین. باز هم ما هستیم، با چند تن از شهروندای دیگه ما هم گپ میزنیم. شما باشین و از این برنامه ما لذت ببرید. سلامت باشین. خب هموطنای عزیز، باز هم خوش آمدیم. با یکی از هموطنای دیگه ما هستیم. شما هم خسته نباشین، عیدتان مبارک باشه. عیدتان مبارک، عید شما مبارک باشه. تشکر. اسمم از جنت گل است، از بغلان هستم، از ولسوالی دوشی قریه کلگه. دیگه از 2013 تا به اینمی تا به 2025 اینمی مرکز از افغانا به از مسجد افغانا مشهور و امیر خریدیم. الحمدلله هر عید اینمی رقم پروگرام است. دیگه از تمام مشار ساوثهمپتون افغانا جمع میشه. اینمی بعد از عید یک پروگرامی داریم، یگان وقت نان جور میکنیم، یگان وقت چای و بیسکیت و یگان چیز. به خاطر که چون این لندن است، خانه بسیار مشکل است، مثل وطن وری یک جای دیگه جای رفتن نمیتونیم. اینمی یک مرکزی است که کلی همه افغانای مقیم ساوثهمپتون یک جای میشن، میبینن یکی دیگه را دید و دید میکنن، یک جور بخیر دعا و سلامشان. اینمی است تا عصر هستیم، یگان وقت با مردم ها دید میکنن، نماز شام هم میزه میخوانیم و اینمی پروگرامی است که دروازه است برای تمام افغانای لاست. الحمدلله و ما منبر همین کمیته هستیم تا از 2016 تا 2025. سلامت باشی، بخیر باشی. امیدوارم که همه افغانای ما در هر جایی که باشه عید با خوشی و خوبی آغاز کرده باشه. چی احساس میکنی که در بین افغانا در شهر ساوثهمپتون انگلستان عید آغاز کردی؟ الحمدلله اینمی زندگی ماست. ما از 2001 تا به حال را در اینمی ساوثهمپتون زندگی میکنیم. همه افغانایی که هست مثل یک فامیل و برادر وری زندگی میکنیم. کل ما الحمدلله در هر خیر و شری که دیگه حاضر و آماده هستیم. دیگه اینمی فعلا اینمی وطن وارد شده دیگه، برای احساس اینمی دیگه اکثرا مشتاق میشه کلان شده دیگه. وطن است، اما عید وطن نم، اما کوشش میکنیم که همون کلچر و همون عنعنات و فرهنگ خدا فراموش نکنیم. اینمی رقم مشتاقا میاریم که اونا هم یاد بگیره. سلامت باشی، بخیر باشی. اینا اگر بر ما بگی که چی تاثیر داره سر جوانای ما این رقم پروگرام ها، این رقم یک جای
اید آغاز کردن با هم ششتن و گپ زدن سر نسل آینده ما چی تاثیر خاص داره یا نه؟ الحمدلله بسیار تاثیر خاص داره. این هر روز جمعه و هر روز عید الحمدلله جوان و پیر و بچه و کلی نمیشه میان یکی دیگر میگن نمی نسلی است که مطلب بزرگای ما کردن از پشت ازام ما باید بکنیم و اولادای خود هم میاریم که ببینن که نمی کلتور و عنعنات این هست که اونا هم باید بعد از ما فالو کنن. الحمدلله یک بسیار احساس خوشی است و الحمدلله که معاشره جوان هم بالکل مسلسل روان است در پای قدم معاشره گذشته. سلامت باشی، بخیر باشی. این برای ما بگو که از روزه کدام خاطره خاص داری یا نه؟ الحمدلله روزه و خو یک ماه مبارک رمضان یک ماه پربرکت است. دیگه الحمدلله در ماه رمضان هم نمیشه هر 30 روز از روز اول تا به روز آخری افطاری بوده. بعد از نماز شام نمیشه در کانتین دیگ کوفته میکردیم، هر چیزی که تیار میکردیم نمیشه 100 یا 1.5 نفری که در نماز میامدن نمیشه افطاری خدا میکردن و چی میکردن. اما روزه خو یک ماه پر برکت است الحمدلله، یک ماه مبارک است. برفتنش انسان خفه میشه به خاطر که این موقعات یک سال یک دفعه میاد دیگه. والله علم که تا به سال آینده که مرده که خدا مهربان است. امید داریم خداوند این خوشی و این نصیب ما دوباره بگردانه. سلامت باشی، بخیر باشی و از اینکه برای ما وقت دادید. سلامت باشی. تشکر. خداحافظ شما. امیدوارم که ایده به خوبی سفری بکنن. خب بیننده های عزیز، برادر دیگه ما هم با ما هستن، همراه از اینا هم چند کلمه گپ میزنم. شما هم خسته نباشین، عیدتان مبارک. زنده و سلامت باشید. عید شما و عید همه کسایی که برنامه شما رو میبینه، همه محترم ما عیدشان مبارک. خدا کنه که عید خوش و آرام داشته. سلامت باشی، بخیر باشی. اینو برای ما قصه کن که عید چطور آغاز کردی؟ الحمدلله خیلی خوب. ما اینجا در انگلستان در ساوثهامپتون زندگی میکنیم. مسجد ماست الحمدلله. هم شهر جامعه هم قومای ما اینجا مردم میبینین شما با چشم خود دیگه. بسیار در فضای صمیمیت و خوشی و برادری و همدلی اینو تجلیل کردیم و تقریبا 10 سال میشه همینجا هستیم دیگه. خیلی خوش گذشت، همه دوستا را دیدیم. سلامت باشی، بخیر باشی. بچگی که دست؟ بله. خب ماشاءالله بچگیشان هم اومده. خسته نباشی، عیدت مبارک. عید شما مبارک. گپ بزن بچه. خب زیر تاثیر بخیر، مشکل نیستن. از روزه کدام خاطره داری؟ روزه چطور گذشت؟ والا خیلی خاطره خوش داشتیم. ما هم رمضان در مسجد افطار میکردیم. اینجا در همه مسجد ها افطاری تیار میشه دیگه. در مسجد می بودیم. بعض وقت می خارجی ها که می آمدن اونا در بیرون فکر میکرد که چطور اینجا بیرون بار است و معترض داخل می آمدن که میدیدن دسترخوان بازگان سوال جواب دیگه. بسیار همون بر ما خوشایند می بود. برشان باز توضیح میدادیم و چی میکردیم دیگه. می خاطره خوش رمضان ما بود. سلامت باشی، بخیر باشی. اینو برای ما بگو که اینی تو روزا را تجلیل کردن، با هم ششتن، یک جای ایده آغاز کردن سر نسل آینده ما چی تاثیر داره؟ برای جوانای ما چی پیام داره؟ بالکل. اصلا همین برنامه را که شما میبینین همین یکی از اهداف مهم ما اینمی است که طفلا کلگی طفلای خود آورده میبینه که وقتی ببینه همون طفلت میفهمه که همین چی است. همین ماحول دیگه اینجا که طفلا پیدا میشه تو باید کوشش کنی وقت بتی و در مراسم ببری دیگه. هدف اصلی ما همین است که همین طفلا و جوانای ما با عید و با مراسم و عنعنات و رسم و رواج ما بفهمه دیگه. خیلی خوب است. اینا ببین کل طفلا کل آوردیم، بعد از این کالج خلاص شدیم دیگه باز در خانه کل میرم. سلامت باشی، بخیر باشی. از اینکه برای ما وقت دادین خیلی خوش شدیم. سلامت باشید. خیلی خوش شدیم. قربان شما. بازم مبارک. قربان شما. سلامت باشین. خب هموطنای عزیز، ما یک چیزی باید یادآور شوم، وی است که در این مقام سرنم کشیدن. شاید بعضی جاها تو بالا شده باشه، او را مرا ببخشین. باز هم ما کوشش میکنیم که هموطنای دیگه ما هم با ما باشن، با ما چند کلمه گپ بزنن، شما هم باشن تا آخرین لحظات این برنامه. قدرمنو لیدونکو، تاسو دغه پروګرام بلابل برخه وکتل. هیله لرم چې هر برخه په زړه پورې درته تمامه شوې وي. یو ځل بیا هم هغه د چا خبره چې مشران نه وي
نو هغلته د ژوند رنګ نه وي. د مشرانو مابین ته راغلی یم، له دوی سره به هم ځینې کیسې وکړو، البته لنډې لنډې کیسې به ورسره وکړو ځکه چې موږ سره ډېر زیات وخت نشته دی. په پیل کې ډاکټر صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم، ستړي مه شئ، اختر مو مبارک شه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاک الله خیر. اتا د اختر مبارک شي. اتا د لارې یعنی زه په خپله د ساوثهامپټن ټولو قدرمنو ورونو او خویندو ته او بالاخره ټولو افغانانو ته او بالخصوص د افغانستان ټولو افغانانو ته یعنی د زړه له کومې اختر مبارکي وایو. الله دې وکړه چې په ټولو ځایو کې په ټولو مسلمانانو او بیا په ټولو افغانانو باندې ډېر د خوشحالۍ، د عزت، د آرامۍ اختر تیر شوی وي. جزاک الله خیر. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. ډاکټر صاحب که لنډ راته ووایې چې روژه څنګه در باندې تېره شوه او له روژې څخه څه خاطره لرئ؟ الحمدلله یعنی روژه خو ډېره ښه تېره شوه الحمدلله، او خدای دې دلته ورونو ته ډېر اجر ورکړه. الحمدلله داسې منظم افطاري یعنی برابروه هره شپه، نو ټول خلک د خپل عبادت او دو ته خوشحاله وو. نو خدای دې دې ته ډېر ډېر اجرونه ورکړه. الحمدلله روژه ډېره ښه تېره شوه، خو اوس د پاک الله په خپل دربار کې یعنې موږ دپاره قبوله کړه. موږ خو خپل زحمت ایستلی دی، هغسې څنګه چې لازمه وه چې موږ باید روژه نیولې وای، کیدای شي هغسې نه وي نیولې، خو د پاک الله دربار ته موږ یعنې امیدواره یو چې الله دې د موږ یعنې کمی ټول وبخي او الله دې د موږ دغه روژه قبوله کړه، او پاک الله دې د موږ ټولو مسلمانانو یعنې آینده ښې د خوشحالۍ مقبولې روژې په نصیب کړه. ډاکټر صاحب له تاسو څخه ډېره زیاته مننه کوم، خوشحاله اوسئ چې موږ ته مو وخت راکړلو. سلام، تاسو هم ستړي مه شئ، اختر مو مبارک شه. تا دې هم مبارک شي. زه په خپل نوبت سره ټولو مسلمانانو ته د دنیا بالخصوص د افغانستان مسلمانانو ته د اختر مبارکي وایم. خدای وکړه چې روژه یې په خیر سره تېره کړي، په سلامتۍ تېره کړي، دعاګانې یې کړي، الله دې دعاګانې قبولې کړي په دربار کې. نو خدای دې نور هم توفیق ورکړه. ماشاءالله نن سږ کال مې ولیده چې ډېر زیات مسلمانان راغلي وو، حتی مسجد کې ځای نه وو. الله دې نور هم تعداد زیات کړي، د اتفاق دې ورکړه، اتحاد دې ورکړه مسلمانانو ته. الله دې دغه تبعیض له مرض نجات ورکړه، صحت دې ورکړي. موفقیت غواړم ټولو ته او تا ته هم. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. څه خیر، څه خبره نه ده. دا راته ووایاست چې دغسې محافل، دغسې یو ځای کښېناستل او د اختر لمانځل په ځوانانو باندې څه تاثیر کوي؟ راتلونکي نسل ته څه پیغام ورکوي؟ په ځوانانو خو دا چې موږ له وطنه لرې یو، له خپل څخه لرې یو، نو دغسې محافل چې راځي هغه ته خپل وطن، خپل کلتور، خپل دین ټول ورته په یاد کېږي. خپل هغه شی چې موږ په وطن کې لرو دلته یې لرو، نو دا وړکیان زده کوي، همدغه تعقیبوي. نو باید دا وکړو چې دا سلسله دوام ولري، یو اتحاد ده، یو اتفاق ده، که نه؟ دا ډېر ضرور ده، باید وشي. ډېره زیاته مننه چې موږ ته وخت قربان وشم. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. سلام حاجي صاحب، تاسو هم ستړي مه شئ، اختر مو مبارک شه. بسم الله الرحمن الرحیم. د هر سره لومړی ټول جهان اسلام ته دا د کوچني اختر نیکمرغه مبارکي ټولو ته عرض کوم، او بیا خاصتا د افغانستان ټول مسلمان ملت ته او هغه مسافرینو ته چې په هر ځای کې دي، او خدای پاک پروردګار عالم دې ورته د سعادت، نیکبختۍ او د خوشحالۍ د خپل اولادونو سره نیکمرغه اختر ولري. او منګه په دې سبتپتن کې چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ اسلامي مرکز دی، او په دې کې منګه د دې روژې الله پاک پروردګار دې اطاعت منګ ته او دې توفیق راکړه چې ډېر الله په فضل او په کرم سره په ډېر پوره هغه چې څه ضرور وو خو هغسې ونه شوی کړی، خو بیا هم منظم دغه 9 ورځې روژې چې موږ نیولې دي، نو ډېره منظم روژه ماته او په دې سنټر کې یا په دې مرکز کې تیار شوی وو، او ورونو ډېر زحمت ایستلی وو، او دا زموږ د اتفاق او د اتحاد او زموږ د یووالي نماینګر وو.
نو موږ غواړو چې آینده هم دلته دا ټول وروڼه لکه څنګه چې په دې اختر کې په اتفاق او اتحاد او په ډېرې خوشحالۍ سره په دې مسافرۍ کې دا د مسافرۍ اختر ونمانځه، نو پروردګار عالم دې بیا موږ ته دغسې یو زمینه مساعده کړي چې خپل ګران هېواد افغانستان کې دغسې د خوشحالۍ ورځې د خپلو وروڼو سره د خپلو اقاربو سره د خپلو دوستانو سره ونمانځو. او دلته زموږ دا ګلالي ماشومان چې دلته دي او راخوځېږي دلته، نو دوی بیچارهګان د دې دپاره چې نه ماما شته، نه ورور شته، نه تربور شته، نه تره زوی شته، خو بیا سره د هغې نه چې دغلته دغه زمونږ مسافر وروڼه یا دلته چې مونږ پراته یي، نو د دوی ماشومان چې دلته راغلي دي د یو وخت دپاره د دوی ساعت هم تېرېږي، نو پروردګار عالم دې دا ورځ راباندې په هماغه خپل ګران وطن کې او په ګران افغانستان کې راباندې پیرزویونه وکړي. او الله پاک پروردګار عالم دې دغه ورور چې دا د موږ سره راغلی او زموږ احوال پرسي کړې ده، پروردګار عالم دې ده ته خوشحالیانې په برخه او په نصیب کړي. او الله پاک پروردګار عالم سوکاله آباده خوشحاله مخ په تللی او اسلامي افغانستان غواړو. او الله دې هغه څوک چې هلته دي پروردګار عالم دې آباد او خوشحاله سرفرازه لري. او الله پاک پروردګار عالم زمونږ هم خاتمه په ایمان او په اسلام کا، او په اول کې دا په آخر کې الله پاک پروردګار عالم دا کلمه په برخه او په نصیب کا چې لا اله الا الله محمد رسول الله. د ټولو اورېدونکو او د ټولو دوستانو نه ډېره مننه او ډېر مننه چې موږ ته وخت راکړه او موږ سره دغه د زړه خوالې وکړلې. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. حاجي صاحب ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. تاسو هم حاجي صاحب ستړي مه شئ، اختر مو مبارک شه. او پوښتنه ورسره کوم هغه دا ده چې د دغسې ورځو د لمانځلو سره د ځوانانو دلچسپي څومره ده؟ د ځوانان راځي نه راځي؟ یوازې پاخه خاصینه خلک راځي؟ لکه موږ وکتل چې ډېری زموږ سپین ږیري راغلي دي، پاخه سن والا خلک راغلي دي. د ځوانانو دلچسپي له دغسې مراسمو څنګه ده؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم د قدرول لیدونکو مخکې تاسو د اختر مبارک وي. ښه اختر درته غواړم، په خارج کې هستئ او که په افغانستان کې هستئ، چې کوم ځای کې موږ وینئ، تاسو د نیکې ورځې ښه اختر، خوشحاله اختر، ښه عبادات هم الله قبول کړه. د ورور د پوښتنې په استفاد دا ووایم چې الحمدلله دا موږ چې کوم کمیونټي ده هلته د ځوانانو ونډه، د سپین ږیرو ونډه، هر چا د خپل یو سیستم جوړ ده. په هغه جوړ سیستم باندې هر سړی د خپل هغه مسؤلیتونه مخ په وړاندې بیایي. الحمدلله شکر په روزه کې، په اخترونو کې، حتی زموږ پروګرامونه د زنانو دپاره هم دي. دغه اوس دا کوم پروګرام روان ده، هلته د ماشومانو د زنانو ځان ته ځای ده، د سړیو د ځوانانو نه مې خدا دې اختر کې دا ځوانان د افغانستان زښ ډېر وو او ډېر راغلي ورونه، ډېر په خوشحالۍ سره د اختر یې ومانځه. خو الله دې دا اختر دې موږ په خپل وطن کې، الله دې په خپل وطن کې، د خپل وطن کې یو شکر دا اسلامي نظام ده، یو هغه نظام چې حالات راشي چې موږ درست لاړ شو خپل وطن ته، دا به وروسته نه بهتره وي. نو الله خوشحال لره، تاسو هم ډېره مننه، الله کامیابه لره، ښه وخت ولرئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. له تاسو څخه هم ډېره زیاته مننه کوم. ښه قدرمنو لیدونکو، زه به څه ناڅه وخوځېږم، دې خوا به راشم. کینې. سلام، تاسو هم ستړي مه شئ، اختر مو مبارک شه. مننه، تاسو دې اختر مبارک شي. په خپل نوبت سره ټولو افغانانو ته، ټولو لیدونکو ته د وړوکي اختر، د کوچني اختر مبارکي وایم. الله تعالی دې وکړي چې نیکمرغه او په خوشحالۍ سره لمانځلی وي. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. تاسو دا راته ووایاست چې دغه مراسم چې تاسو لرئ دا یوازې د نرانو لپاره دي او که د ښځو لپاره، د وناس طبقې لپاره هم تاسو داسې پروګرام لرئ؟ نه وروره، دا کمیونټي سنټر ده، دا یو اسلامي مرکز ده. دلته ټول مسلمانان دلته بلکې راځي، بالخصوص د افغان کمیونټي چې کوم دی دلته فامیلي هم راځي. او دا د موږ لپاره د یو افتخار جام ده او د قوم شناختي یا د اسلام شناختي لپاره هم یو مرکز ده چې دلته نوي ځوانان بلکې تربیه کېږي، نوي ځوانان دلته روزل کېږي. بالخصوص د وړکیو لپاره، د ماشومانو لپاره، د زنانو لپاره دلته موږ سهولتونه لرو. دوی لپاره تعلیم او تربیه لرو، دوی لپاره دلته سره راځي د یو بل نه د کلچر په باره کې، د اسلام په باره کې، د خپل وطن په باره کې، د خپل دود او دستور په باره کې دلته مختلف سیستمونه دي او مختلف پروګرامونه دي دلته.
او بالخصوص د اختر او د مهمه ورځ د اسلام کومې دي هغه دلته موږ لمانځو په ګډه لمانځو زنانه سره. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ چې موږ ته مو وخت راکړو. په لنډو کې که راته ووایه د روژې څخه کومه خاص خاطره لرئ؟ روزه خو هره ورځ د روزې یوه خاطره ده او الله تعالی دې وکړي چې له موږ نه الله پکې راضي سي. د روزې نه دغه خاطرې دي چې روزه په صحیح طریقې سره ونیول سي او بالخصوص موږ مخکې او زموږ واړه زموږ نوي ځوانان چې راځي او دا زموږ په پای قدم باندې همداسې مخکې موږ سره لاړ سي. دغه مهمه یوه روزه الحمدلله هره ورځ د روزې یوه خاطره ده که الله تعالی یې قبوله کړي. ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړو. خوشحاله اوسئ، قربان اوسئ، ژوندی اوسئ. ډېره زیاته مننه. ښه قدرمنو لیدونکو بیا هم را سره پاتې شئ، نورې برخې هم لرو، هیله لرو چې د دغه برنامې تر پای به زموږ سره پاتې شئ. خب بیننده های عزیز، قسمی که شما میبینین ما آمدم در آشپزخانه، برادرای ما مصروف هستن در خدمت میکنه برای هموطنای ما. شما خسته نباشین، عیدتان مبارک باشه. تشکر، شما خسته نباشین، عید شما باشه. که اول یک شما چی کنید که ما برادر عزیز جان قن سلام، شکر که خودت با خود داریم مثل ایدای گذشته. سلام به شما، سلام به همکارایت. عید سعید فطر از صمیم قلب برای خودت، برای همکارای عزیزت و برای تمام هموطنان عزیزت. از جای دوری تبریک برایشان میگم، تهنیت میگم. انشالله که عید خوش و خندان داشته باشن با همراه فامیلای محترم خود. دیگه بازم برای تمام هموطنان خود عید مبارک، عید تبریک باشه. چی دمی انگلند هستن، چی در اروپا هستن، چی در افغانستان. سلامت باشین، بخیر باشین. ایره برای ما بگو که اینی تو محافل، اینی تو یک پروگرام ها را در هر عید می باشه یا تنها در این عید؟ الحمدلله هر عیدی که هست ما می بچه ها مثل فرید جان، گلبهار جان، می بچه های دیگه دوستا همگی کمک میشیم، دست یکی میکنیم. امی یک مثل وطن یک چای کلچه، یک چای اصلا گپ چیز دیگه است که یکی دیگه رو میبینیم یک بغل کشی میکنیم، خیلی احساس خوشی در اینجاست. دیگه این یک بانه میشه که والا چای جور میکنیم کلچه. خب منتها همی دوست رفیقه که میبینی یک سلام علیک، ایام شریف، عید مبارک، مثل وطن. سلامت باشی. ما بیشتر شیرچای خوردم، خیلی خوشمزه بوده. اینا رو خودتان نه واقعا خوشمزه بوده. نه خودتان آماده کرده بودین یا از بیرون آوردین اینا رو؟ نه، شیرش از بیرون خریدیم. دیگه صبح که از ساعت 7 بجه که اینجا هستیم تا حال ساعت 11:30 است. از ساعت 7 تا 11:30 اینجا مصروف هستیم که در رئیسیم دیگه. واقعا زحمت کشیدین، خدا کنه که خدا قبول بکنه این زحمت های شما را. باز هم ما اینجا که آمدم واقعا هم احساس خوشی میکنم، میبینم برادرای ما، هموطنای ما با هم یک جای شدن و عید با هم آغاز کردن. از روزه کدام خاطره داری؟ روزه چطور گذشت؟ روزه بسیار خوبش. روزه هم افطاری داشتیم، همینجا برادرای ما افطاری پخته میکردن، افطاری داشتن هر شام. همین 30 روز ماه مبارک رمضان هر شام افطاری داشتن. همین رقم کل افغان‌ها دیگر، مردمای برادرای پاکستان، مسلمانای پاکستان، کشمیر کلی جمع میشدن همینجا افطاری میکردن. سلامت باشی، بخیر باشی. از اینکه برای ما وقت دادی، در آخر اگر برای بیننده های ما کدام پیامی داری؟ در آخر تشکر از خودت عزیز جان خان. یک دنیا یک جهان که همیشه زحمت میکشی، میای اینجا با برادرها با هموطنایت میشینی، صحبت میکنی دیگه. یک دنیا تشکر. در آخر بازم عید از صمیم قلب برای افغانای خود، چی در داخل هستن، چی در وطن هستن، هر جایی که هستن، عید برایشان مبارک میگم. عید خوش و خندان داشته باشن. سلامت باشین، بخیر باشین. سلامت باشین، بخیر باشین. از اینکه برای ما وقت دادین. روز خوش. سلامت باشین. سلامت باشین. عید مبارک. اختر مبارک سا. در ازبکی چی میگن؟ عید بلاسم. عید بلاسم. اختر مبارک سا. عید مبارک. انگلیزی؟
انگلیزی هپی اید. بسیار تشکر. سلامت باش از اینکه برای ما وقت دادید. قربان شما. خیلی ممنونم. خب بیننده های عزیز با ما باشین. باز هم ما کوشش میکنیم که با چند تن از هموطنای دیگه ما هم گپ بزنم و از اونا هم بشنوم. شاه قدرمنو لیدونکو بیا هم هیله لرم چې تر دم غړي به تاسو دغه برنامه کتلې وي او د هرې برخې څخه به مو خوند اخیستی وي. بیا هم زه د یو بل هموطن ترڅنګ ناست یم، له دوی سره به هم ځینې خبرې ولرو او د هغې ترڅنګ زما په خیال چې ډاکټر صاحب کوم خاص پیغام هم لري نو هغه به هم واورو. تاسو ستړي مه شئ، اختر مو مبارک شه. اختر مبارک شه. موږ روزه مو قبول، تاسو عبادت تراویح نفلونه مو الله قبول کړه. مننه ژوند. ډېرې زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. دا راته ووایه ستاسې چې ستاسو څوم اختر دی چې دلته تېروئ؟ زموږ تقریبا اتم اختر دی چې دلته موږ تېروو. او هر اختر همدغسې له خوښیو له همدغسې له نورو دوستانو ملګرو افغانانو سره یو ځای لمانځئ؟ بالکل هر اختر همداسې او کال په کال ماشاءالله همداسې نفوس زیاتېږي او ډېره خوندوره په ښه فضا کې اختر تېرېږي. ډېر خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه. دا چې وخت را سره ډېر نه دی نو په لنډو کې به له ډاکټر صاحب څخه یو لنډ پیغام هم واورو. زما په خیال چې دوی کوم پیغام لري نو ډاکټر صاحب مهرباني. جزاک الله خیر. خدای دې ډېر اجر درکړي. زه فقط غواړم چې د مدبر جان هاشمي او د ده د ملګریو طرف نه یعنې موږ ډېرې دعاوې ورته کړې. دی دغه ټوله روژه خپل کارونه پرېښي وو او د موږ د ټول مرکز دپاره ټولو مسلمانانو دپاره ډېر خوږ او مزهناک یعنې افطاري برابر کړی دی. پاک الله دې دوی ته د دین او د دنیا اجرونه ورکړي. هر هغه چا چې په دغو افطاري کې په دغو ټولو شیانو کې برخه اخیستې ده او الله دې دوی ته د دین او د دنیا اجرونه ورکړي او خدای دې تا ته هم ډېر خیرونه درکړي چې دا زمینه دې مسایله کړه چې موږ د تا د لارې خپل سلامونه احترامونه او نیکې هیلې او مبارکي د دنیا ټولو مسلمانانو ته خصوصا د افغانستان مسلمانانو ته وړاندې کړو. جزاک الله خیر. مننه. خیر ښه. له ډاکټر صاحب څخه هم نړۍ مننه او له دوی څخه هم ډېره زیاته مننه کوم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یادونه وکړه دوی په روژه کې د افطاري د برابرولو په برخه کې له خپلو ملګرو سره ډېر زیات زحمتونه ویستلي. نو هیله لرو چې همدغسې نور ځوانان هم همدغسې په نیکو کارونو کې برخه واخلي او له دوی څخه زه هم ځانګړې مننه کوم چې دغسې ښایسته مراسمو کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي دي. قدرمنو لیدونکو بیا هم نورې برخې لرو، را سره پاتې شئ. خب بیننده های عزیز باز هم با یک از هموطنای دیگه ما هستیم. شما هم خسته نباشین. عیدتان مبارک. عید شما مبارک. تشکر بسیار. سلامت باشی، بخیر باشی. عید چطور آغاز کردی؟ خوب الحمدلله. بسیار خوب میگذره. تفاوت این عید با عیدهای دیگه چی هستن یا نه؟ والله ما خواست بسیار وقت می مسافرت هستیم نمیجا بر ما کدام فرقی نداره. شکر است میگذره الحمدلله. در همه عیدها یعنی تو میاین با هم میشینین و ایده با خوشی یک جا آغاز میکنین؟ بله بله. خب امیدوارم که همه از هموطنای ما در هر جایی که باشن ایده با خوشی و خوبی آغاز کرده باشن. خب ایره برای ما بگو که لباس ها را اینجا خریدی یا از افغانستان کسی برات فرستاده؟ از افغانستان آوردم. خودت انتخاب کردی یا از دوستا کسی برات انتخاب کرده؟ نفر خاص. کسی دیگه انتخاب. اون نفر کی باشه؟ اساس. خب
فامیل هستن. خب یه بار ما بگو که روزه چطور گذشت؟ از روزه کدام خاطره خاص داری یا نه؟ والا روزه یک ذره تشنه میشدیم دیگه الحمدلله تیر شد. خاطره زیرا در رمضان بگیم. بفرمایید. دوست نزدیکم از در رمضان ماشاءالله افتنین بجه خواب میکرد، صبح 4 بجه میخیست او کلی رمضان خوب منظم همین تو بس بود دیگه. دوشی جان راست میگه یا همون تو تقریبا؟ خب سلامت باشی، بخیر باشی. از اینکه برای ما وقت دادی برای بیننده های ما اگر کدام پیام خاص داریم مهربانی. بس روز خوش برشان میخوایم. بس سلامت باشی، بخیر باشی. از شما میشنویم یک پیام خاص برای بیننده های ما. عید به هم هموطنان عزیز تبریک و تسلیت میگیم. خدا کنه که عید خوش داشته باشیم و سلامت باشی. سلامت شهر ساوثهمپتون انگلستان بس ماشاءالله خیلی افغانا زیاد، یک شهر بسیار خرد و افغانا خیلی زیاده. انشاءالله 200 نفر بود. سلامت باشین، بخیر باشین. از اینکه برای ما وقت دادین. خب بیننده های عزیز باز هم با ما باشین. انشالله چند نفر دیگر هم با ایشان گپ میزنیم و ببینیم که اونا چه قصه برای ما میکنن. خب بیننده های عزیز، قسمی که شما دیدین واقعا هم جای خوشی هستند که همه هموطنان ما آمدن با هم یک جا جمع شدن و ایرا یک جای تشکیل میکنه. از قاریس میشه. قاریس به شما هم خسته نباشین، عیدتان مبارک باشه. سلام علیکم برادر، خوب هستی؟ خیرتی؟ عید شما مبارک، عید دوستایتان مبارک، این بیننده ها و شنوندگان مبارک. سلامت باشی، بخیر باشی. ایرا برای ما قصه کو کی چطور آغاز کردی؟ الحمدلله بسیار یک جای خوشایند است. همراه دوستا، همراه هموطنا دارا کلگی اینجا جمع شده در روز عید و الحمدلله جای خوشی است که روز یک شنبه از همگی تعطیل است و کلگی الحمدلله بیروبار جمع جوش. خدا خیر بده یارم، این پروگرام جور کرده بودن. تشکر. سلامت باشی، بخیر باشی. اینا اگر برای ما بگی که اینی تو پروگرام ها اینی تو یک جمع جوش در هر عید می باشه یا اینی عید خاص هستن؟ نه الحمدلله هر عید اینطور است. الحمدلله کمیونیتی افغانا در اینجا خوب جمع جوش با اتفاق و هر عید اینجا در ماجت عمر الفاروق همطور جمع جوش است. دیگه ماجت هم است الحمدلله. خب از اینجا خود تعداد افغانا زیاد است و اینجا میاین و یکی با دیگه صمیمیت میکنن. الحمدلله اینجا کل ما با یک جای میشیم، سلام علیکی، عید مبارکی ده نمیجا دیگه نمی یک جای دیدار است برای ما، به خاطر که اینجا خانه خرد است، امکانات نیست که با در خانه بری. این دوستاست همینجا کلگی جمع میشه، میایه یکی دیگر رو میبینن تا به نماز ظهر همینجا هستن. بعد از ظهر دیگه مردم ها میره کسی پشت کار و بار خود و کسی هر جایی که برابر باز اگه خانه نزدیک فامیلی ها بره اونجا میره. اگه دیگه خو کلگی همینجا میباشه همراه رفیقای خود، دوستای خود تا نماز ظهر. سلامت باشی، بخیر باشی. این اگر برای ما بگی که عیدهای انگلستان با عیدهای افغانستان چی تفاوتی داره؟ الحمدلله افغانستان دیگه یک مملکت اسلامی است او در اونجا فرقش است که اونجا کلگی هم وطن است. اینجا دیگه محدود است. همین وطندارای ما که میایم محدود دمی کمیونیتی جمع میشه. در اونجا خود هر بغل و گوشه و کنار که ببینی دوستا را میبینی، مسلمانا را الحمدلله میبینی. اینجا که از دیگه محدود است. در ماجد و در کمیونیتی که بری عید تجدیل میکنی دیگه که از اینجا برای دیگه هر چیز نرمال میشه. در اونجا خود تا 3 روز جمع جوش است، مردم ها را میدیدی و یک مملکت اسلامی تا یک مملکتی که غیر اسلامی باشه عیدایش واقعا فرق داره. بله. سلامت باشی، بخیر باشی. از اینکه برای ما وقت دادین. قربان شما، قربان شما. خب قربان شما، خیلی ممنونم. خب بیننده های عزیز ما هستیم، شما هم باشین تا آخرین لحظات برنامه با ما باشید. ښه قدرمنو ملګرو، زه باید یو څه یادونه وکړم، هغه دا چې
اختر لومړۍ ورځ ده او د اختر په لومړۍ ورځ باندې زما خپرونه هم شته ده، البته راډیویي خپرونه. نو هغلته به هم تاسو بیایم او زه به په تاسو باندې سټوډیو هم ګورم او د هغه ځای نه به هم تاسو سره یو څه خبرې شریکوو. نو هیله لرو چې زموږ سره پاتې شئ. ښه قدرمنو لیدونکو، بیا هم ښه راغلاست. لکه څنګه موږ تاسو ته یادونه وکړله چې د دغې خپرونې وروستۍ شیبې به په دفتر کې وي. نو زه دفتر ته راغلم، البته په رسمي لباس کې نه یم راغلی او خپل افغاني لباس مې اچولی خاطر د دې چې اختر دی او د اختر په لومړۍ ورځ باندې زما خپرونه ده. نو دغه خپرونه له همدغه سټوډیو څخه زه په مخ باندې وړم. نو په دغه خپرونه کې موږ په افغاني کلتور او فرهنګ باندې بحث کوو. په نن خپرونه کې به هم تر ډېره حده پورې په اختر کې چې کوم رسوم او رواجونه دي په افغانستان بېلابېلو ولایتونو او د هغې نه ورهاخوا هغه افغانان چې په بهرنیو هېوادونو کې میشتې ژوند زندګي کوي، هغوی چې کوم رسوم او رواجونه لري، هغوی چې کوم څنګه اختر لمانځي، نو په هغوی باندې به له ملګرو سره بحث کوو. البته په دغه خپرونه کې را سره 2 میلمانه هم شته دي. له میلمنو سره به هم په همدغه موضوعاتو باندې بحث کوو. البته زه دغه خپرونه کې یعنې تخنیکي چارې هم زه پخپله په مخ باندې وړم، ځکه زما سره دلته بل څوک نه وي او زما په ژبه باندې بل څوک نه پوهېږي چې مثلا زه څه وایم او تخنیکي همکار دی په هغه باندې پوه شي. نو څه نه څه سخته وي خو خیر ده او سختۍ به منو او نو بیا به یو څه کار کېږي. نو زه خپرونه لرم، زه به خپرونه وړم په مخ باندې. البته له 4 څخه تر 6 بجو پورې زما خپرونه ده د 2 ساعتونو لپاره. نو تاسو ته یو ځل بیا هم له خوښۍ او نیکمرغیو څخه ډک اختر غواړم. هیله لرم چې تاسو به سوکاله، آرامه او آباده اوسیږید. خب بیننده های عزیز، قسمی که شما دین رفته بودیم در مسجد، با هموطنهای خود صحبت های داشتیم و در آخر این برنامه خواستیم که بیایم در استودیو. من امروز برنامه دارم از ساعت 4 الی 6. این برنامه هم مختص شده برای کلتور و فرهنگ افغانی. در این برنامه ما 2 مهمان هم داریم که با مهمانای خود هم در رابطه با کلتور و فرهنگ افغانی ما صحبت میکنیم. امیدوارم که همه برنامه را شما دیده باشین و لذت برده باشین. هر جای دنیایی که هستین امیدوارم ایده با خوبی آغاز کرده باشین و با خوبی سفری بکنین. امیدوارم هر روزتان باشه. خب دیگه وقتتان نمیگیریم. سلامت باشین، بخیر باشین که تا این دم ما را تعقیب کردین. باز هم عید سعید فطر با تمام هموطنای خود در سراسر جهان هر جای کنار دنیایی که باشه تبریک میگم. شقدرمنو ملګرو، نو د نن خپرونه یا همدغه پروګرام به همدا ځای پای ته ورسوو. زه لرم چې دغه پروګرام هره برخه ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. نو تاسو خوشحاله، آرامه او له خوښۍ څخه ډک اختر ولرئ. ډېره مننه.